مونږ د کرکټ له لارې ټول افغانان یو بل سره نږدې کوو او بعضې خلک او بعضې نږدې دوستان دا غواړي چې هغه سمبازي هم کوي او ډېرې زیاتې نورې داسې خبرې هم کوي. نور خو مونږ هېڅ چا ته هم تاوان نه رسولی. تر ننه پورې زه د افغان او د افغانستان د نوم او د افغانانو د فایدې دپاره لګیا مبارزه کوم. مخکې مې په بیټ کوله او انشاءالله چې کله بیټ پرېږدم بیا به په مټو هم کومه، په دماغو به هم کومه، په خوب به هم کومه، ټول به افتخار راباندې کوي. بالکل نو چې فیسبوک کې هر سړی څومره لوبغاړي دي، په څومره پوره سیریزو کې رنځ نه کوي، هېڅ خبره نشته. او کله چې کریم خان صادق په یو میچ کې ناکام شي بیا هر سړی خبره کوي. دا زه دوی نه ګرموم، دوی په ذهن کې داسې اچول شوي دي. الحمدلله شپږیزه مې ټاپ کړه، 50 اوریزه مې ټاپ کړې، 4 ورځنۍ مې ټاپ کړې. زه قانوني حق لرم او دا باید افغانستان کرکټ بورډ دا فیصله وکړي چې ما ته ایز سینیر چې ما د عزت راکړي. افغانستان کرکټ بورډ خپل ځان له عزت ورکړي.